د پاکستان نه میلیارډونه ډالر د فوج مشرانو غلا کړي که افغانانو چې موږ نمک حرامه یو. جنرال مبین ګل خانانو ته عینه ونیوله، وایي نمک حرامه موږ نه بلکې ستا پوځ دی چې د ډالرو لپاره یې تاسې او ستاسې مشران ذلیله کړل. د جنرال مبین 10 مهمې خبرې هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جنرال مبین د طالبانو له هغه فعالانو څخه دی چې د امارات راتګ څخه تر اوسه پورې د پاکستان خلاف سخت دریځ لري او وخت نا وخت پرې اتومي ګزارونه کوي. که څه هم پخوا 2 ځلې د پاکستان پر ضد خبرو له امله بندي شوی و، خو د پاکستان لخوا په زوره د کډوالو شړلو وروسته دا چې طالب مشران هم پاکستان ته غوسه دي، نو جنرال مبین ته یې د آزادو خبرو اجازه ورکړې. ځکه خو جنرال مبین شپه او ورځ د پاکستان پر ضد داسې خبرې کوي چې د پاکستانیانو په ځانګړې توګه د ګل خانانو سترګې یې خلاصې کړې. ګل خان خو مغز نه لري، ګنې هغه به یې هم ورته خلاصول. جنرال مبین د اریانا تلویزیون سره په تازه مرکه کې وایي پاکستانیان تل افغانانو ته د نمک حرامه کلمه کاروي، خو حقیقت کې د دوی پوځي مشران نمک حرامه و، نمک حرامه دي. هغه په دې اړه څو مثالونه هم ورکړل. لومړی، پاکستان د افغان جهاد له امله پاکستان پاتې شو، ګنې نو اوس به د روسیې تر استعمار لاندې و. که زه دروغ وایم ورشئ د ضیاء الحق خبرې واورئ چې وایي مجاهد د افغانستان د ازادۍ او د پاکستان د بقا جنګ کوي. دوهم، پاکستان د همدې جهاد او مهاجرینو له برکته د اتوم بم او میلیارډونو ډالرو څښتن شو، خو افغان مهاجرینو سره یې د نړۍ لخوا مرسته شویو پیسو څخه 1 روپۍ مرسته هم ونه کړه. دریم، د پاکستان جوړېدو څخه تر اوسه د کونړ سیند اوبه مفته پاکستان ته روانې دي. دوی پرې بندونه جوړ کړي، د پښتونخوا پر ځای برېښنا یې پنجاب ته ورکول کیږي. دا ظلم پښتنو سره افغانان کوي که پاکستاني پوځ. څلورم، ذوالفقار علي بوټو چې پاکستان ته یې د 1983 اساسي قانون جوړ کړ، چا وواژه؟ آیا افغانانو وواژه چې نمک حرامه یو؟ پنځم، کبیر خان چې پاکستان ته یې اتوم بم جوړ کړی و، چا زنداني کړی و او د سپي غوندې ساتل کېده، چا کړی و؟ پاکستاني پوځ که افغانان؟ شپږم، عمران خان چې د 1992 نړیوال جام یې پاکستان ته وګټه، چاندې یې وکړې تر څو د پاکستان بیلابیلو ښارونو کې د سرطان روغتونونه جوړ کړل. هغه چا د 1 ساعت د غلا په تور بندي کړ او ګوند یې ورته ختم کړ، افغانانو که پاکستاني پوځ؟ اووم، بېنظیر بوټو افغانانو وژله چې موږ نمک حرامه یو. اتم، د پاکستان څخه میلیارډونه ډالر د پوځ مشرانو غلا کړي که موږ افغانانو چې نمک حرامه یو. نهم، امال کانسي د 10,000 ډالرو په بدل کې افغانان پر امریکا خرڅ کړ چې موږ نمک حرامه یو. لسم، ریمین ډیویس چې اسلام آباد کې پاکستانیان ووژل، د پیسو په بدل کې افغانانو خلاص کړ که پاکستاني پوځ؟ قدرمنو کتونکو، تاسې د جنرال مبین د څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.